د جهل دوره تیر شو دا عصر د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی د جهل دوره تیر شو دا عصر د عرفان دی بی علم ژوندون. He preached Islam for 23 years. He preached Islam and got the I'm also at Banur Educational Center. First of all, I want since English don't say some bad سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاستئ کپتان جان عثمان یم او دا ځل د بنوري تعلیمي مرکز ته راغلی یم. دلته به د بنوري تعلیمي مرکز د شاګردانو د تعلیم په اړه د استادانو څخه به پوښتنې وکړو چې تعلیم یې تر کومه حد رسېدلی، کوم مضامین ورته تدریسېږي په کومو برخو کې، دا ټول حال په ویډیو کې وګورئ، تر پایه ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، څنګ کې مې د بنوري تعلیمي مرکز مدیر صاحب ولاړ دی، دوی نه به د کورس په اړه معلومات اخلو چې کورس څومره وخت کېږي فعاله شوی دی. سلام ستړي مشئ. ستاسو د راتګ نه یو جهان مننه چې دلته راغلی او د تعلیمي بنوري سنټر معلومات خلکو ته وړاندې کوي او خلک په دې حقیقت باندې پوهوي او د دې لپاره کار کوي چې علم او تعلیم دا داسې یو شی دی چې هیڅوک په ښه والي کې شک نه کوي او هر څوک په دې قایل یو دا خبره مني چې علم زده کول ضروري دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک هم دی چې علم فرض دی په هر مسلمان سړي او ښځه باندې. همدارنګې الله جل جلاله هم فرمایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ورته ووایه پیغمبره هغه کسان چې پوهېږي او هغه کسان چې نه پوهېږي دا سره برابر دي؟ هیڅ کله نشي برابرېدی. ستاسو د راتګ نه یو جهان مننه، الله هم ډېر خوشحاله او کامیاب لره په خپلو مقاصدو کې. ډېره مننه استاد محترم. څومره وخت کېږي دا تاسې هېوادوالو په خدمت کې دغه بنوري تعلیمي مرکز پرانیستی؟ محترمه ستاسو په جواب کې ویلی شو چې موږ دغه پروګرام شروع کړی تقریبا د خو ډېر زیات وخت کېږي، خو مخکې داسې و چې مطلب چې په منظم شکل نه و، څو استادان هم موږ سره نه و، ځان ته ما د دې ابتدا وکړه او شروع مې وکړه. هغې خو تقریبا کم از کم دا 8 کاله کېږي چې موږ دا پروګرام شروع کړی دی، خو بیا په وخت سره تېرېدو سره شاګردان زیات شو. چې کله شاګردان زیات شو نو بیا د ما سره یو خپل زوی چې د خراسان د پوهنتون نه فارغ شوی او د مسلم د کورسو نه هم فارغ شوی، هغوی موږ سره دلته خدمت شروع وکړله او د هغه نه وروسته بیا موږ دا کار منظم کړ. نو د هغې هم تقریبا د شاید 15 کاله کېږي چې دا کورس په منظمه توګه باندې روان دی او تقریبا 2 دورې شاګردان موږ فارغ ورکړي دي او نور دلته تقریبا زیات و کم 1.5 شاګردان درسونه وایي. ډېره مننه. تاسې د فارغینو په هکله مو ویل چې 2 دورې فارغین هم ورکړي. دغه فارغین تاسې په کومه برخه کې ورکړي؟ دا فارغین خو موږ خاص د انګلیسي په برخه کې ورکړي دي، نور درسونه زموږ تقریبا ابتدایي دي. د دې لپاره روان یو چې موږ دې ته خلک برابر کړو چې هغه انګلیسي ولوستلی شي او ویلی شي او په زده کړه کې چې کومې اسانتیا دوی ته ورکوي نو د هماغې اندازې پورې دي. نور اخري زموږ دغه انګلیسي ژبه ده چې په انګلیسي ژبه باندې پوه شي، دواړه دورې په انګلیسي کې فارغ شوي دي، خو هغو ته نور هم زیاتې زده کړې ابتدایي ورکړي دي چې هغه ریاضي او همدارنګې ساینس، دیني ښوونه، هغوی ته هم دې باره کې هم ډېر زیات معلومات ورکړي او په دې باندې پوهېږي او په خپل محلي مکتبونو کې په ښه درجو باندې په دې مضامینو کې کامیابېږي. ډېره مننه استاد محترم. فارغین چې دغه 2 دورې تاسو ورکړي دي، څو تنه فارغین دي ټوټل؟ دا ټوټل تقریبا یو دوره 15 کسان او بله دوره 15 کسان چې ټوټل 30 کسان برابرېږي. خو د کموالی د فارغینو وجه هم دا ده چې دا یو داسې یو منطقه ده چې دلته اکثره ترانسپورټران دي چې کله یې زامن ترې وخته پورې درسونه ووي نو هغوی ډریورۍ ته وځي، کاروبار ته وځي. نو زیات شاګردان څه حده پورې تعلیم حاصل کړي بیا وروسته خپلو کاروبار ته وځي. کوم چې موږ سره پاتې شوي دي نو هغوی دغه 30 کسان موږ فارغ کړي دي. ډېره مننه استاد محترم. تاسې سره څومره استادان په دغه کورس کې کار کوي، ته زده کړه ورکوي؟ دا کورس کې فعلا موږ 3 استادان درس ورکوي. 3 استادان په کومو برخه کې زده کړه ورکوي؟ یو استاد موږ د دیني ښوونې لرو چې زه په خپله یم دیني ښوونه ورته تعلیموم
او یو استاد موږ د انګلیسي لپاره لرو چې هغه انګلیش هم تدریس کوي او هغه ضروری کوم درسونه چې د حساب دي د نهمه پورې او ساينس د نهمه پورې د انګلیسي سره په ضمن کې دا هم تدریسوي. ډېره مننه استاد محترم. موږ به کلاسونو ته ورشو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو چې د شاګردانو څومره تعلیم حاصل کړی دی. زموږ سره د هر مرض دوایو روان مخ پر رڼایو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، تاسې وینئ چې زما څنګ کې د بنوري تعلیمي مرکز یو زده کوونکی ولاړ دی. ده نه به پوښتنه کوو چې ده څومره تعلیم حاصل کړی. سلام ستړی مشئ. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی؟ زما نوم سعید الحق دی. سعید الحق په کومه برخه کې زده کړه کوې؟ په انټرمیډیټ 1 بوک کې. دومره سخت نوم دې واخیسته چې ما ته خپل هم نه راځي. او دا ته څنګه زده کوې؟ دا خو ډېر سخت نوم دی، کتاب هم سخت نوم لري، نو دا به نور څومره سخت دی؟ دا سخت نه دی، بس خواري غواړي. زده کول یې نور اسانه زده کول یې اسانه وي، خواري غواړي. ته خو یو ټاپک راته ووایه د بنوري تعلیمي مرکز په اړه. In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, who was one, who is one, and who will be one. Today, my dear listener, I want to speak to you about the Banuri Educational Center. The Banuri Educational Center, I am also a student of Banuri Educational Center. First of all, I want to introduce myself. My name is Sayyidul Haq. My father's name is Shafiul Haq, and I learning at Banuri Educational Center. Banuri Educational Center started and start activities from 2019, and it is very good. In that time, we have a lot of teachers, but some teachers are some of the problems they are not. Now we have the new teachers, and now Banuri Educational Center is good. And 2 months or 3 months ago, we changed the system of English. In that time, we have the system of Muslim, and because of some problem, we finished that system. Now we have the system, in that system, the 12 book is, and I am in the. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسې وګورئ څومره وړوکی ماشوم دی او څومره انګلیسي وایي. هغه ژبه چې زموږ د هېواد نه ډېره لرې، امریکا چې ورته وایي لرې پرته ده، هغه هېواد ژبه یې زده کړې ده او ماشاءالله ډېره ښایسته انګلیسي وایي. موږ به د نورو شاګردانو سره هم خبرې کوو، تر پایه هم ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې مې بل ګلالی ماشوم ولاړ دی چې دې نه به پوښتنه کوو دې ته کومې حد رسېدلی. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی؟ نوم ګلمر. ګلمر په کوم برخه کې زده کړه کوې؟ انټرمیډیټ 1 بوک. په همغه کتاب کې زده کړه کوې. ډېر سخت نوم یې دی. ده به وپوښتو چې دې تر کومه حد رسېدلی. د یو ټاپک خو راته اسلام په اړه وایه، یا د کوم بل ټاپک In the name of Allah, today my topic is about mother. Mother is the sweetest, duties, and most respectful of mother. Mother is the kindest, most helpful, dependable, thoughtful, and most respectful. And we should respect her, speak of a mother. If mother tell to us something, we should respect her of his mother. We should don't do some bad thing to mother, because it have sins, and we should don't say some bad thing to the mother. And we should say, if our mother tell to us do this work, we should don't say I don't do this. You should say I do this good, and you should respect. مننه. ژوندی اوسې. دې پښتو معنا خو مه وکړه، ځکه چې تا انګلیسي ویلې، موږ ته خو انګلیسي هم نه راځي چې تا دا څه وویللې. ډېر پښتو ترجمه کړه. مور ډېره خوږه او زیاته رحم کوونکې ده او کومه کوونکې ده، د اعتماد وړ ده، او موږ باید د مور خبرې ومنو، او موږ د مور هغه کارونه چې موږ ته وایي موږ باید پکې نه ونه کړو. موږ باید پکې ورته ووایو چې ښه، موږ باید دا کار لازمي وکړو، دا په موږ باندې ضروري دی، موږ باید احترام وکړو. ډېر ښه. درنو لیدونکو، تاسې د ګلالي ماشوم خبرې واورېدې چې په انګلیسي مې وویله، بیا په پښتو کې ترجمه وکړه. د مور په اړه تاسو ته معلومات درکړه چې مور څومره خوږه ده، باید احترام وکړو، هغه هر خبره هر هم امر یې ومنو. تر پایه ملتیا وکړئ. انشاءالله نورو برخو کې به هم موږ تاسو ته معلومات درکوو. In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, who was one, who is one, and who will be one, who creates everything from nothing. Today we will be talking about the present perfect tense.
first of all, this is important, or this is necessary to us to know about the definition of present perfect tense. That what is present perfect tense? What is the definition of present perfect tense? Secondly, we will be teaching, or we will be talking about the structure of present perfect tense. Dear students, if you want to learn tense, this is so important for you, or it is necessary. You must learn these two speeches at the middle or at the beginning. That what is the definition of present perfect tense, and first of all, this is necessary to that which kind of action is showing in this tense. Every kind of tense. First of all, if you want to learn simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, every kind of tense, first of all, you must learn this speech, that which kind of action is showing in this tense. Secondly, you must learn how we can make example in this tense. If you learn these two speeches, and this time you learn tense, and you can learn a tense, and you can use this tense in your real life. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو د بنوري تعلیمي مرکز د یو تن استاد راسره ولاړ دی دوی څخه به پوښتنې کوو چې شاګردانو ته په کومو برخو کې زده کړې ورکوي. سلام ستړي مشئ. وعلیکم السلام. ښه راغلاست تاسو ته وایم چې تاسو دلته راغلئ او زموږ د حال پوښتنه مو ډېره مننه ژوندی اوسئ. استاد محترم که تاسو راته ووایئ چې تاسو ته په دې فعلا په دې کلاس کې څو تنه زده کوونکي زده کوي؟ فی الحال موږ په دې کلاس کې 15 زده کوونکي لرو چې مختلفو کلاسونو په مختلفو کتابونو کې زده کوي. په کومو کتابونو کې ورته تاسو تدریس کوئ؟ ځکه چې کومو شاګردانو نه موږ پوښتنه وکړې ډېر سخت نومونه یې یاد کړه، زما ذهن هم ووتله. موږ خپله کار کړی دی سیستم لپاره او خپل کتابونه باندې خواري کوو. څه کتابونه جوړ شوي دي چې 12 کتابونه د انګلیسي د پروګرام لپاره ډېر ضروري دی چې هغې ته DL وایي، او وروسته د 12 کتابونو موږ یو شاګرد ته ډیپلوما ورکوو. فرض موږ اوس لرو فی الحال 3 کتابونه کې زده کوونکي چې اول کتاب دی، دویم کتاب دی او پنځم کتاب دی. فعلا په دغه کلاس کې اوس تاسو کوم کتاب ورته تدریسوئ؟ ځکه تاسې 12 کتابونه وښودل، هغې له جملې تاسو اوس کوم کتاب موږ دلته اوس فی الحال سټیپ 1 او سټیپ 2 او انټرمیډیټ 1 کې کار کوو شاګردانو. ما چې وکتل ډېر واړه ماشومانو درس ویلی پکې. دغه واړو ماشومان دغه څو کتابونه یې ویلي در سره؟ دغه بعضې کسان خو چې دي مطلب په اول کتاب کې دي، بعضې په دویم کې دي، او بعض مختلف شاګردان دي، نو تر 5م کتاب پورې موږ دلته زده کوونکي لرو. ډېر ماشاءالله. تر 5م کتابه تاسې زده کړې اوس فعلا ورکوئ. تر 12مه چې رسوئ ډیپلوما ورکوئ، په دغه ورته ورکوئ سره؟ او موږ سند هم ورکوو. د دې تر څنګ موږ انلاین ټیچر هم لرو، مطلب هغه د مشکلاتو له وجې انلاین ډایرکشنز موږ ته راکوي مختلفو بخشونو کې، د هغې د امر لاندې یو، او انلاین مطلب موږ سره خپل واتساپ ګروپ لرو، هغې کې موږ سره خپل مهم کوم نظریې چې دي، خبرې چې دي، هغه موږ سره په هغې کې نشرې. یوازې فعلا څو استادان دلته کار کوي، موږ هم نور استادانو سره انلاین روابط لرو، هغې هم کار کوي په ګروپ کې د شاګردانو. انلاین کنورسیشن یې کوي ورسره، ډیبیټ یې ورسره کوي. همداسې د مختلفو شاګردانو پلرونه په هغې ګروپ کې دي، دوی ته په وخت مطلب خبر ورکول کېږي چې دا شاګرد راځي نه راځي، د نمرې ورسره شیر کېږي. نو په دې سیستم د هر یو زوی څخه خپل پلار خبر دی، مطلب چې دا زما زوی ځي که نه ځي، کامیاب دی ناکام دی. موږ ډېر زیات سیستمونه لرو. موږ هر هفته امتحان لرو چې پرچې پرنټ کېږي، بیا د دې څخه وروسته موږ میاشتنی امتحان لرو، د دې ټولو نمرې سره راجمع کېږي. هر کله چې بیا د دې څخه وروسته څوک نمرې ترلاسه کړي او نمرې شي، هغې ته بیا جایزې ورکول کېږي. همداسې یوازې دا سیستمونه نه دي، موږ نور سیستمونه مطلب کمپیټیشن یې په لارې اچولي دي. مختلفو کتابونو شاګردان په خپلو منځ کې کمپیټیشن یې کوي، بیا ګټونکي ته یا وینر ته موږ جایزې هم ورکوو. ډېره مننه ژوندی اوسئ چې موږ سره مو د بنوري تعلیمي مرکز په اړه یو څه معلومات شریکه. درنو لیدونکو انشاءالله نورې برخې هم شته دی چې د نورو شاګردانو سره به هم خبرې کوو، تر پایه هم ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، بل کلاس ته راځم چې دلته ډېر واړه ماشومان درس وایي. دوی څخه به پوښتنې کوو چې دوی په کوم برخه کې زده کړه کوي. بعلم ژوند ګران دی، بعلم ژوند ګران دی، زمونږ ګرانه وطن دا مو عهد دا مو پیمان دی. بعلم ژوند ګران دی، بعلم ژوند ګران دی، د جهل دوره
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو. دویم کلاس ته راغلم چې مخکې مې یادونه وکړه چې ډېر واړه ماشومان پکې زده کړې کوي. د دوی شاګردانو سره به خبرې وکړو چې دوی په کومه برخه کې زده کړه کوي. یو شاګرد راپاڅېد، ده څه به پوښتنې وکړو چې دی په کومه برخه کې زده کړې کوي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مبارک افتخار. افتخار په څوم ټولګي کې زده کړې کوئ؟ شپږم. مکتب په شپږم ټولګي کې او دلته کورس کې کوم کتاب وایي؟ ون انګلیسي کتاب وایي. ماشاءالله ډېر وړوکی ماشوم دی چې دی هم د انګلیسي ون کتاب چې موږ ورته انګلیسي چې کله بګنر ون یو زیرو بګنر چې ورته یو بګنر ون د انګلیسي سټارټ چې کي د کوم ځای څخه هغه کتاب ته درې سوی. تر کوم ځای دې رسولی؟ شپږدېرشمې صفحې پورې. ماشاءالله. اے بي سی دې زده؟ اے بي سی وایه دې. A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ماشاءالله. درنو لیدونکو تاسې د افتخار اے بي سی واورېده چې ماشاءالله ډېر ټاپ اے بي سی درته ویلې. دنه به نورې پوښتنې هم کوو. دلته د راتګ موخه دې څه ده؟ دلته د څه دپاره راځې، غواړې څه ترلاسه کړې؟ غواړم چې انګلیس ده. ماشاءالله. د ده هدف دا دی چې دلته انګلیسي زده کړي او بنوري تعلیمي مرکز مخکې هم یادونه وکړه چې تر ډېر پخوا دلته په کار باندې پیل کړی دی چې تر ډېره شاګردان روزلي دي په انګلیسي برخه کې. دوه دورې فارغان هم ورکړي دي. انشاءالله دوی به هم په راتلونکي کې فارغېږي همدې تعلیمي مرکز څخه او تر لوړو لوړو ځایونو کې به دوی کار کوي په آینده کې انشاءالله. دلته څنګ کې مې یو بل ماشوم ولاړ دی چې بیخي ډېر وړوکی دی. زه غواړم چې 5 یا 6 کلو به وي، لا دې نه به هم کم وي. زه ورته چې ګورم ډېر ټیټ ښکاري. نو دی هم دلته تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي او دنه به پوښتنه کوي کوم کتاب کې زده کړې کوي او تر کومه رسولي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مبارک؟ رفیع الله. رفیع الله. رفیع الله جانه ته راته ووایه چې انګلیسي تر کوم ځایه زده کړې ده؟ شپږدېرشم یعنې بګنر ون کتاب وایي. اے بي سی دې زده؟ څه وایي؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. ماشاءالله. تاسې د دې ګلالي ماشوم اے بي سی واورېده چې ډېر وړوکی دی. اے بي سی زده کړې، لا بګنر ون یې تر شپږدېرشمې صفحې پورې هم رسولی دی. انشاءالله دی به هم په راتلونکي کې خپل هېواد ته خدمت کوي چې هغه په هره برخه کې وي، د هېواد په هره اداره کې وي. انشاءالله خپل هېواد ته به خدمت کوي. دلته یې راتګ موخه څه ده؟ دلته به څه ترلاسه کوې؟ انګلیسي. انګلیسي زده کول غواړي. بل څه خو نه غواړي؟ بل څه نه زده کوې؟ پښتو. انګلیسي کې نور کوم لغتونه زده کړي؟ ابوک یو کتاب، رولر یا خودکش او اکیم یو کړی. د بوک یو کتاب یعنې بوک چې ورته په انګلیسي کې وایي دي BOOK. ماشاءالله. درنو لیدونکو تاسې د دې ماشوم انګلیسي لغتونه هم اورېدل چې څنګه په ښه فصیحه ژبه باندې وایي. انشاءالله موږ به د نورو شاګردانو سره همداسې د استاد محترم سره هم خبرې کوو چې شاګردانو ته په نورو کومو برخو کې زده کړې ورکوي. استاد محترم ستړي مه شئ. خیر اوسې ستاسو په باره کې باید دومره ووایم تاسو ته چې په کومو برخو کې موږ دوی ته درسونه ورکوو. دوی چې ابتدایي راشي مطلب دوی ته د پښتو لیک او لوست دا موږ ورښیو. کله چې لیک او لوست زده کړي بیا د هغې سره موږ ورسره د انګلیسي کتابونه شروع کړو. دا بیا په انګلیسي باندې ډېره په اسانه طریقه باندې په ښه طریقه باندې پوهېږي. لکه د مثال په یو مثال درکولی شم. دوی ته موږ یو چې ابوک، نو اکثره ابوک تلفظ ځینې وخت دوی ویلی نه شي. په پښتو لیک یې زده وي، په پښتو کې ځان ته ولیکي چې ابوک. کله چې کور ته لاړ شي نو کور کې بیا دوی کولی شي چې دغه پښتو لیک لوست د استاز کار ورته وکړي، هلته ورباندې پوهېږي. بیا بل چا ته ضرورت نه شي دوی ته مطلب پوښتنه وکړي. په دې خاطر باندې موږ چې اول دلته راشي موږ دوی ته پښتو لیک او لوست ور زده کوو. بیا ورته د حساب د 4 عملي ور زده کوو چې د دوی په ژوند کې په کار راځي، چې هغه جمع ده، ضرب ده، تقسیم ده، منفي ده، دا ورښیو. او ورسره د هغې نه بیا دیني معلومات، دیني زده کړه چې اول
د قرآن ناظره ښوونه ده، دعاګانو ښوونې دي، دعاګانې ورته ښیو. د هغه نه وروسته بیا دوی ته مطلب د اوداسو فرضونه او د لمانځه فرضونه نور دیني مسایل هم ورښیو چې خپل ژوند د دین سره برابر او سم تیر کړي. او خدای ناخواسته داسې نه شي چې موږ استادي کړي او سبا موږ نه الله جل جلاله پوښتنه وکړي چې تاسو دوی ته انګلیسي ښودلې وه، بله ژبه م ورته ښودله، چې تاسو ورته دین ښودلی دی که نه دی. تاسو په دې باندې پوه کړي دي، د مور قدر پېژندلی، د پلار قدر پېژندلی، د استاد قدر پېژندلی، یا همدارنګې د ګاونډیانو قدر پېژندلی که نه دی پېژندلی. نو دا ټول اسلامي درسونه او اسلامي ښوونه انشاءالله زموږ په تعلیمي دستګاه کې وجود لري او شته دی. او موږ به نور هم کوشش کوو چې دا خپل درسونه او پروګرامونه وکړو او د وطن او د ولس خدمت وړ وګورو. ډېره مننه ژوندی اوسئ استاد محترم. درنو لیدونکو، تاسې د استاد محترم خبرې هم اورېدلې چې ټولنې ته یې څومره خدمت وړاندې کړی دی او تاسې د شاګردانو خبرې یا کوم چې دوی ترلاسه کړي دي هغه مو واورېدل. انشاءالله چې دوی به په راتلونکي کې هغه څه به ترې جوړېږي چې هېواد ته خدمت وکړي. دا هېواد به د نورو څه په سیال کوي. همدا ماشومان دي انشاءالله دلته ابتدایي زده کړې کوي، تر نورو ځایونو کې بعض لوړې زده کړې کوي، پوهنتون ته به رسېږي. همداسې د پوهنتون نه لوړې زده کړې چې کومې دي هغه به کوي. همدوی ابتدایي اور د دې ځای نه کېږي. دغه ماشومان چې تاسې خبرې په انګلیسي او پښتو کې واورېدلې، انشاءالله یو څه به ترې جوړېږي چې په آینده کې خپل هېواد ته خدمت وکړي. دنیایو د هر مرض دوایو، د هر مرض دوایو، شپه تېره شوه د جهل مرختلی د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. شپه تېره شوه د جهل مرختلی د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. د جهل دوره تېره شوه د عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. تاسې د بنوري تعلیمي مرکز په اړه معلومات واورېدل، د شاګردانو خبرې مو هم اورېدې، د مدیر صاحب همدارنګه د استادانو خبرې مو هم اورېدلې چې دوی ټولنې ته کومه خدمت کړی او شاګردان یې تر کومه حد رسولي دي. ماشاءالله ما چې د دوی خبرې واورېدې هغه څه ترلاسه کړي دي چې په بل ځای کې به انشاءالله ترلاسه نه شي. له تاسې درنو لیدونکو څخه هم هیله کوم څوک چې دلته په مومندره بالخصوص په ګردیغه او علاقه کې اوسېږي، بنوري تعلیمي مرکز انتخاب کړئ، ځکه چې دا ستاسې د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه روزنتون دی چې د ابتدا څخه تر ډېره مو زده کړې رسوي ورته. همدارنګه د بنوري تعلیمي مرکز چې تر شاوخوا 8 کالو راهیسې په سیمه کې فعالیت کوي، ډېر خدمتونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي چې دوه دورې فارغانې هم ورکړي دي په انګلیسي برخه کې. انشاءالله استاد محترم په خبره چې نورې برخې به هم پرانیزي او ټولنې ته به خدمت کوي. له تاسو درنو څخه ډېره مننه چې تر پایه ملتیا وکړه. لوی شوي یو مونږ واړه خپل وطن را باندې ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. لوی شوي یو مونږ واړه خپل وطن را باندې ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. د جهل دوره تېره شوه د عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. تېره شوه د عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. د جهل دوره تېره شوه د عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. په حق پسې روان یو، د علم پتنګان یو، د جهل دښمنان یو، د جهل دښمنان یو. په حق پسې روان یو، د علم پتنګان یو، د جهل دښمنان یو، د جهل دښمنان یو.